بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په تصویر کې دا کوم ماشوم ښکاري نو دا هم په خوړ کې ډوب شوی دی او د هغې نه وروسته بیا وفات شوی دی. داسې چل شوی دی چې دا سیلابونه چې کوم راغلي وو خاص کر په بونیر کې، په سوات کې او په باجوړ کې، په صوابۍ کې سیلابونه ډېر زیات راغلي، ډېر زیات بارانونه شوي دي په دې موسم کې. نو د هغې د وجې تندرونه راغورځېدلي، د اوبو تندرونه چې څه ته موږ وایو. نو هغې کې هم ډېر زیات خلک شهیدان شوي دي او هغه ماشومان دي، زنانه دي او نارینه دي. د هغې نه وروسته بیا سیلابونه کم شوي هم دي، اوبه چې کوم دي هغه کمې شوي هم دي او بیا هم د اوبو مقدار ډېر زیات سیوا دی. نو دا ماشوم چې په تصویر کې تاسو ته کوم ښکاري نو دی خوړ ته تللی و چې په خوړ کې ډوب شوی دی. دا زموږ د علاقې سره نږدې دا واقعه راغلې ده. دا ماشوم خوړ ته تللی و، هلته کې ډوب شوی دی، بیا کسانو راوباسلی دی او په هغه ټایم یې هسپتال ته رسولی دی، خو بیا هم ساه ورکړی دی، یعنې وفات شوی دی. نو آیا دا زموږ غلطي ده که د حکومت غلطي ده؟ حکومت غلطي خو موږ ورته بالکل نشو ویلی، ځکه چې حکومت اعلان کړی ده په 104 داسې لګولي دی، خو بیا هم موږ په هغې باندې عمل نه کوو او خپل ماشومان منع کوو نه د خوړلو نه، د نالو نه. نو الرډي موږ ته پته چې دا چوټیانې هم د سکولونو ورکړلي، دا د دې د وجې ورکړلي چې په KPK کې یعنې خیبر پښتونخوا چې کوم دا او زیات تر بونیر، سوات، صوابۍ دې طرف ته چې کوم دي نو دا بارانونو امکان ډېر زیات سیوا دی او حکومت دا اپیل کړی خلکو ته چې تاسو خپل ماشومان د خوړونو نه لرې وساتئ. سکولونه یې بند کړي، د دې مطلب دا چې واړه به په خوړونو باندې پورې وځي نو سکولونو ته به ځي نو هېڅ پته نه لګي که خوړونه فرض کړه چېرته راشي دا واړه وړې شي نو د وړو ماشومانو زندګي چې کوم ده دا ډېر زیاته لازمي ده او اهمه ده د سبق نه یا د سکول نه. نو هغې په دې وجې چوټیانې ورکړې، خو بیا هم موږ د خپلو وړو حفاظت نشو کولی یا نه یې کوو، خپل واړه د خوړلو نه نه منع کوو. نو دا واقعات مخې ته راغله او یو ماشوم ضایع شوی دی. نو هر څوک چې دا ویډیو ګوري پلیز که تاسو خپل ماشومان یې یا که نور ماشومان یې نو په دې ورځو کې خاص کر د خوړلو نه وساتئ، ځکه چې اکثر په بره بارانونه وشي، زموږ په ځای کې باران نه وي نه هم وي نو هغه خوړ راشي او ماشومانو ته پته نه وي یا که هر څوک وي هغې ته پته نه وي نو هغه د دې ښکار شي او خوړونه یې یوسي. بل په بونیر کې خو الرډي ډېر زیاتې اوبه دي نن سبا، ځکه چې سیلابونه راغلي دي، ډېر زیات نقصان شوی دی او د بهر ضلعو نه چې څومره هم خلک راغلي د خدمت لپاره، فلاحي تنظیمونه چې څومره هم دي، پوځیان دي، هغه که PDMA واله دي یا NDMA واله دي، هغې خپل کوششونه کړي دي، لارې صفا کړي دي، خدمت یې کړی دی، د هغې موږ ډېر زیاته شکریه ادا کوو. ډېر زیات احسان یې راباندې پاتې شو، یعنې زموږ دا توقع نه وه چې هغې به اول خو زموږ دا توقع نه وه چې داسې یو سانحه به په بونیر باندې راشي، داسې سیلابونه به راشي او دومره جاني او مالي نقصانونه به وکړي. دا وشو، بیا زموږ دا اکسپیکټ نه و چې خلک به دومره راشي د بهر ملکونو نه، که هغه حکومت د طرف نه دي، یعنې وزیر اعظم صاحب او وزیر اعلی صاحب یا داسې نور د سیاسي پارټو چې کوم خلک دي هغې ټول راغلي دي او خپل یعنې خپله مدد یې کړی، خپل که مالي دی او که جاني دی خپل د لاسو کار ته کیدی شو یا ترې د پیسو څه مدد کیدی شو هغه یې کړی دی. نو اوس هم ډېر زیات خلکو ته د امداد ضرورت دی. فرض که په پاکستان کې څومره هم سرمایه دار خلک وي نو هغوی له پکار دي چې د هغې د دې خلکو مدد وکړي، مرسته وکړي، ځکه چې دا یو قدرتي افت راغلی ده، نن په موږ دی سبا په بل دی نو د یو بل مدد به کوو انشاءالله.